ځای سرچینې وایي پکتیا کې د طالبانو پر منسوق اردو هوایي برید شوی دی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ځای سرچینې وایي پکتیا کې د طالبانو پر منسوق اردو هوایي برید شوی دی. پکتیا کې یوې باوري سرچینې هشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې په دغه ولایت کې بې پیلوټې الوتکې پر منسوق اردو هوایي بمباري کړې ده. سرچینې وایي دا برید نن دوشنبه د غبرغولې پر 13 سهار شاوخوا 10 بجې شوی دی. د سرچینې په خبره د بې پیلوټې هوایي کې ګرځېده چې د دغه اردو ځواکونو له غبرګون سره مخ شوه. بې پیلوټې الوتکې پر طالبانو ډزې کړې چې تر اوسه یې مرګ ژوبلې په اړه کاره معلومات نشته. ورته مهال پکتیا کې ځایي سرچینې مسؤلین دا برید تضکیب بللی دی او ویلي دي چې پر منصور 203 اردو برید نه ده شوی. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.